سلام علیکم. سلام علیکم. مشکلی و سرتون بابر دی. او کمال در سن خبر دی. من مال کدا. مجلس الوا دا. مال کدا. مال کدا که تو تو چیز کردیم دی بخورو ما این دی. کم واسه ته سوال کوي. نه نه نه. مجلس مال کدا. ولفت صاحب سوال کولو ګرځېدله خواره سوال کولو ګرځېدله خواره په خپل نصیب هم ژړېدله خواره نظر پې شو د یو ناپاکه زلمي څه ورته وویل دی بېباکه زلمي دې که الهامي کیفیت نه وی د نړۍ خلک به واړه شهران. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان هندارې درنو لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې ټول راته روغ اوسېږئ. د علم او ادب ټاټوبي ته راغلي یو. نو موږ چې دومره ویل بیا تاسو خپله پوهېږئ چې دا به کوم ځای اوسېږي. کامې ولسوالیو ته راغلي یو. د خوشبختانه نننی ادبي بنډار به مو تاسو پوهېږئ له چا سره اوسېږي. د ځوانانو شاعرانو له جملې څخه د ادب مینوال ژورنالیست او ټول عمر په دغه فیلډ کې پاتې شوی. ستاسو هغه د انتظار شیبې نه پوهېږم چې هیجاني مو کوم که رالنډې کوم، خو څېرې سره بیا ډېر ملګري دوستان لیکوالان خبریالانان او تر څنګ یې هغه څوک چې میډیا تعقیبوي دا ټول بیا له څېرې سره بلد وي، اشنا به اوسېږي. بېتاب شینواری صاحب را سره دی. شینواری صاحب اول خو درته ستړي مه شي، ښه راغلاست کامې ته وایو. بیا داسې د سیند غاړې، بیا داسې دوستان او داسې بنډارونو ته ښه راغلاست. مننه ولفت صاحب، قدردان شئ. اول خو ستاسو د افغان هندارې چینل ډېره مننه. کور مو ودان چې زموږ پوښتنه مو وکړه او دا حقیقتا ما نن ځان سره محسوس کړه چې افغان هنداره دا هغه هنداره ده چې اشخاص خلکو ته ورپېژني. کور مو ودان او ځوانانو باندې ویاړو چې تاسو په دغه پرمختګ کې چې کوم افغان هنداره ده خپل خلک هغې ته ورپېژني. ډېره مننه. بېتاب صاحب ستاسو خبرې خو به ډېری ستاسو مینوال اورېدلي اوسېږي، په هغې چې ډېر لیواله وي ستاسو د شاعرۍ وي، ستاسو د غزلو، ستاسو د شعرونو. خو لومړیو کې یوه پوښتنه کومه، باید لیدونکي په دې پوه شي چې بېتاب صاحب له کومه وخته شاعري کوي. تقریبا څنګه چې بېتاب تاسو ماته وایي نو خپل نوم خو زما نصرالله شینواری یم په قوم باندې او بېتاب مې تخلص دی نو تقریبا د 1904 نوي نه شپږم صنف کې وم چې ما شاعري شروع کړې ده او تر دې دمه پورې لګیا یو. تر دې دمه کوم کتاب آماده شوی چاپ لپاره؟ یو کتاب زما و چې مات چنارونه په ښځه په خپل خوا کې او د هغه نه وروسته بیا هڅه کوو څومره شاعري پخېږي، وخت تېرېږي شاعري پخېږي نو کتاب ته انشاءالله چې آماده یو دوه درې کتابه شته نو ګورو انتخاب به کوو، یو به پکې انتخاب وکړو. ډېر ښه. لیدونکي ته هم نه پرېږدو ځان سره څه درنه دې وخت کې واورو، غزل، شعر څه به وایي؟ داسې ده چې شاعرۍ سره خو زما دی ټول بلده مې یو غزل به ووایو چې ژوند او ژواک پورې زما کوي ملنډه. څنګه؟ ژوند او ژواک پورې زما کوي ملنډه د خواږه یاران چې ځي رانه پسنډه او هر ارمان مې رانه داسې مرور شو، هر ارمان مې رانه داسې مرور شو، هر ارمان مې رانه داسې مرور شو لکه ناوې د واده په شپه شي کونډه او زور دې ګورم خپل تیری په ما پیرزو کا، زور دې ګورم خپل تیری په ما پیرزو کا ستا ستم ته مې سینه کړله بربنډه. او الفت صاحب رب رحیم دی، رب غفور دی، معاف کوي مې، رب رحیم دی، رب غفور دی، معاف کوي مې. ډېر میږي مې دې ویستلي د لوند ډنډه او چې څوک زیری د بېتاب د راتلو راوړي، چې څوک زیری د بېتاب د راتلو راوړي خوشحالۍ نه زما ساه شي لنډه لنډه. لیدونکو تاسو له بیتونو نه پوهېږئ چې بېتاب صاحب څومره ژوره شاعري کوي او شاعري په څه راڅرخي، خو بیا هم پوښتنه ترې کوم. بېتاب صاحب شاعري عموما په څه راڅرخي؟ ډېری شاعرانو سره موږ وخت کېږو هغوی وایي مینه کې ناکام شولو، د وطن مینه وه یا حقیقي مینه وه یا یو بل څه زورور شو چې شاعرۍ ته مو مخه کړه. ارواښاد د لایقزاده لایق صاحب وایي شاعري که الهامي کیفیت نه وی د نړۍ خلک به واړه شاعران نو دا یو الهامي کیفیت دی او شاعر چې دی د دې خپلې ټولنې د دې خپل چاپېریال
دا کاس دی څه چې ګوري هغه د قلم په ذریعه باندې د کاغذ سپینو پاڼو ته سپاري او بس هماغه د خپلې ټولنې ترجماني کوي. شاعر چې څه وګوري هماغه حس کوي او هماغه کاغذ پاڼو باندې سپاري، که هغه د غزل په شکل وي که د نظم په شکل وي. بالکل. بهتاب صاحب لومړیو کې چې به کله شاعري شروع کړله کوم شاعران وو چې هغې ته به تاسو شعرونه غزل کره کتنې لپاره وړاندې کول؟ داسې و چې ابتدایي چې کله شاعر شي سړی هغه دې ته لیوالی چې یاره زه خپل غزل چاته ووایم یا څنګه کوم. خو ساګر کاموال صاحب په نوم د قاري اکبر علي فقري چې زموږ د استاد و الله دې مغفرت نصیب کړي د مکتب، نو هغې ته زما شاعري چې کله ما په کتابچه کې لیکلې وه هغې چې وکته ما ته وویل چې بچا ډېره ښه ده، ډېره بهترینه، ډېر ښه لیک، دا ستا خپل دی؟ ما ورته چې استاد محترم خپل دی. او پروفیسر اباسین صاحب سره زه ډېر زیات مطلب مشاعرو ته لاړم، خو دا جرأت په ما کې نه و چې ما هغه ته ویلي وي چې استاد محترم زه دغه شاعري کوم. بیا په ملکنډ کې یو مشاعره وه په کوزه پښتونخوا کې، نو هلته ما یو شعر ویلی چې هغه بیتونه ما ته څه یاد دي چې هغه په وینو باندې رنګ چنار خبرې کوي، زموږ د کلي هغه دنګ چنار خبرې کوي، ټالونه نشته دی، میلې نشته، اختر نه راځي، په غم اخته دی دا بدرنګ چنار خبرې کوي. کله چې مشاعرې نه موږ راستانه شو نو په هغه مشاعره کې میر اوس و، ظفرخان ظفر صاحب و، په ګاډي کې مو یو ځای اباسین صاحب سره. خو چې کله زه کوم شوم نو ظفر صاحب ته ویلي چې یاره دا شعر چې دی دا د پیر محمد کاروان صاحب دی. نو زه ډېر زیات خفه شوم، مال یاره کېدای شي امکان دې ولري چې دا ما چېرته اورېدلی ما لیکلی. بیا کاروان صاحب شماره م پیدا کړه، بیا د هغه کلیات هم واغسته، نو هغې کې مې چې وکته هغه هم نو خو کاروان صاحب سره مې چې رابطه وکړه ما ته ویل چې ډېر ښه شعر دی لیکلی، چنار خبرې کوي زما د کتاب نوم دی، خو زما نظم دی او ستا غزل دی او فریاد ته غواړم الله دې ذهن قوي شه. د هغې سره ډاډمن شو. دا خو په تاسو باندې یو نظریه وه، د هغې یو ذهن چې دا شعر هغې ویلی دی. کله داسې شوي دي چې ستاسو شعر غزل چا خپل نوم ته اړولی؟ یاره داسې شوي یو مشاعره کې په دې پېښور پوهنتون کې یو مشاعره وه، ناست وو پکې یو ځوان راپاڅېد، هغه شعر یې زما ویل چې خاورې ویرې به په سر باد کړمه، یو ځل به د زړه کې توره باد کړمه. او همهغې پسې بیا زما نوبت و، نو ما هغه لیکوال ته ډاډ ورکړه، بلنه ورکړه او صرف دومره مې ویلې چې زه په دې خوشحاله یم چې زما یو شعر څوک وایي او خپل نوم پکې اخلي، دا ما دپاره افتخار دی. ډېره زیاته مننه، خبرې مو ډېرې زیاتې خوږې دي، خو راځي یو غزل سلام علیکم. سلام علیکم. زه تاسو ته راغلی یم که نه چې تا دا سړی د کوم ځای نه را پیدا کړ؟ اول کې صبر زه اورم نو غوږ دې راته کوڼ کړو، غوږ خیر دا ټوله بېتابه غشینوالی نه دی؟ نه زه نو بیا زه لاړم. کښېنه کښېنه، کاموال دی. کاموال دی؟ بس که کاموال دی زمونږ بسیار دی، ښه ستړی به شي. صالحي د بېد خیر دی، کلاري دی. دې سیند غاړه کې څه کې بس دا خو کاموال صاحب ته یونس کاموال یې که نه؟ نو دی راته وایي څه کاموال کاموال یم او یونس نه یم. یونس نه یونس کاموال. اول کاموال یې که یونس یې؟ زه اول محمد یونس کاموال. زه خو ډېر خوشحاله شوم کاموال صاحب، زه ستا ځانګړی مینهوال یم او ستاسو تمثیل، ستاسو هغه شخصیت، هغې ته زه قانع یم، احترام درته زړه کې لرم. خوشحاله شوم چې تاسو مې ولیدئ. ژوندی اوسې دغه دې هلکه زنګ به دې والی وې، زه ستړی ستومانه شو، اخر مې پیدا کړ. یونس کاموال صاحب دې تاسو یونس کاموال زمونږ د دغه چینل د دې ادبي بنډارونو او خصوصا د تمثیلي بنډارونو، تمثیلي پرچو، خندونکي پرچو نو چې وایي زمونږ مالګه ده، د مجلسونو حلوا ده. مالګه نه ده، مالګه ته چې توس شی خو خوږ شی خوږ ده، وګوره مالګه خو لږه دلته کښېنم که له پاسه کښېنه خو هغه ټپه راته ووایه په لښتېتوب که بیا راټوپ کړه چې د بختور سړي به غټه ښځه وي. آفرین. په لښتېتوب که راټوپ که، په لښتېتوب که بیا راټوپ که د بختور سړي به غټه ښځه وي. دا د خپل شعر دی. دا د شعر دی، دا مو د شاعران فکر کوم چې بهتاب صاحب مخکې مې ویلي ځینې شاعران غلا کوي، هغه غلا هم داسې نه یو د یو نه راپټي، بل د بله دواړه چې مکس وي دا یو کاربل ده، دا ډېره یو رسکون شعر دی. په لښتېتوب که بیا راټوپ کړه ټپه ده. او څنګه چې سکریم دې پې خوړو مین دي ما ستا د راتګ نه مخکې بهتاب صاحب د یو شعر یا غزل غوښتنه کړې اورې د زمري شعر زمري نه 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 شاعري ښه شاعري نظم ووایو که غزل که نظم شي بیخي غزل خو وشو که نه موږ وایو چې نظم ووایو. نظم شي بیخي به ښه شي. داسې ده چې هغې نه مخکې دوه شعره چې کله کله مې دا زړه دومره راتنګ شي کاموال صاحب، کله کله مې دا زړه دومره راتنګ شي چې په خپله د خپل ځان سره په جنګ شي چې د خور د سره شال د حیا اخلي، چې د خور سره شال د حیا اخلي، اور د پورې بیا په داسې نام و ننګ شي او څه به وساتي شمله د بابا لوړه، څه به وساتي شمله د بابا لوړه، مخته چې په نشو د چرسو بنګ شي. او انجینر صاحب چې
څه به وساتي شمله د بابا لوړه محتچې په نشو د چرسو بنګ شي او بېتاب وایي ژوند د ژمي مازدیګر دی بېتاب وایي ژوند د ژمي مازدیګر دی ولې سړی یو بل نه پسند شي سید انشاءالله او نظم دی چې شاید ډېرو اورېدونکو به مې اورېدلی وي ښه بیا به درته سوالګره به درته ویم که نه ستا خوښېږي که نه سوالګره مې خوښېږي دې ته سوالګر نظم به ورته دا چې شی وایي سوالګره مې خوښېږي نو اوس هیله په هیله په ما سوالګرې خو خوښېږي خبرې غلطه سوالګره مې خوښېږي نه نظم یې نظم د سوالګرې نوم دی د نظم نوم د سوالګره نظم نوم دی سوالګر کم واسطه سوالګر نه دا خو زموږ د مجلس مالګه ده داسې دی چې دا لوا ده حلوا راټینګه حلوا نظم دی چې د ګل وطن یو سوالګره پیغله د ګل وطن یو سوالګره پیغله دا د خپل ژوند نه خبره پیغله خوره زولی یې په لاسو نیولې دا یې لپاره د پیسو نیولې چاته دا ورور چاته ماما وایي دا پښتنی په ویر ژړا وایي ورونو یوه روپۍ راکوي خوراک دپاره یو ډوډۍ راکوي الفت صاحب سوال یې کولو ګرځېدله خواره سوال یې کولو ګرځېدله خواره په خپل نصیب هم ژړېدله خواره نظر پې شو د یو ناپاکه ظلمي څه ورته وویل دی بې باکه ظلمي په سم سړک باندې ګزاره شوله کاموال صاحب په سم سړک باندې ګزاره شوله سلګو کې ښه بېواره شوله د سوال روپۍ ورنه ګزارې شولې او د غم سلګۍ ستوني کې ورانې شوله په سم سړک باندې ګزاره شوله سلګو کې ښه بېواره شوله د سوال روپۍ ورنه ګزارې شولې د غم سلګۍ ستوني کې ورانې شولې ما یې په سر باندې څادر واچو د سکه خور مې په نظر واچو دغه زلمي ته مې بس دومره وویل د چا حیا ته دومره سپک مه ګوره ته که پوهېږي دا خیرات نه غواړي ای بې ضمیره دا زکات نه غواړي ستا د حیا یو دروند نظر غواړي او د ورور په څېر درنه څادر غواړي د خدای دپاره چا زلمو پښتنو ای د خالد بابا لمسو پښتنو د خپل تاریخ آینې مه ماتوئ د بېتاب زړه حوصلې مه ماتوئ داسې کار دی ګوره الفت صاحب دا خو ډېر غم ځپلی شعر و که نه نو ته موږ ته داسې د غم شعر موږ خفه کړې داسې به ووایو او په کوزه پښتونخوا کې ستاسو دغه د میډیا د لارې افغانانو ته دې ډالۍ چې پولیسو رانیولی مازدیګر دی دی به لږ خوشحاله چې پولیسو پېښور پښتونخوا کې چې څومره افغانان دي زموږ چې پولیسو رانیولی مازدیګر دی د ده لویه ګناه دا ده چې مهاجر دی او چې د زرو لوټې پټ ورکړلو صاحب ته ویلې پرېږدی خوار پړکو مسافر دی چې د زرو لوټې پټ ورکړلو صاحب ته ویلې پرېږدی خوار پړکو مسافر دی او بل دی چې کالج کېدلي او سرحدونه بابر دی او کمال ډېر څه نه خبر دی او زموږ د زړګي سر دی بیا هم لوی اختر دی وی الهام پوره د بېتاب صاحب سره ناسته هغه ټش کېدل ګوره تا باندې الهام کوم شاعر زه به ته احترام لرم خو زما شاعرۍ ته وشي رسېدو نه ستا شاعرۍ ته تا ته مونږ سلام کوو بېتاب صاحب ډېری زموږ ځوانان شاعران دي کال لس میاشتې نهه میاشتې شاعري شروع کړي او بیا چې ګوري درې څلور کتابونه بازار کې اگر بیا چې کله کلونه تیر شي دوی بېرته په خپلو شعرونو پښیمانه وي ډېره ښایسته پوښتنه او ډېره بهترینه پوښتنه او داسې یو پوښتنه چې دې ټولنې ته یا د موجوده وخت ته دا ارزښتناکه پوښتنه به ورته ووایو شعر د الهامي کیفیت دی او ته که په دې شعر کې تجربه او مشاهده دا ونه لري نو صحیح ده الهامي کیفیت دی خو تجربه ریاضت مشاهده دا ډېره ضروري ده کله چې ته زه خپل پخواني شعرونه ګورم او اوسني شعرونو ته ګورم نو هغه ماته داسې ښکاري لکه یوه ټوکه صحیح ده خو که موجوده وخت شاعرۍ ته زه ګورم نو زه وایم چې یاره دا ښه دی بیا چې په دې باندې وخت تېر شي زه وایم دا ښه دی تر څو پورې مونږ تقریبا په کوزه پښتونخوا کې رهبر پښتو ادبي جرګه زلمی پښتو ادبي لیکوال چې نصیر عادل صاحب صدر و ارباب صاحب سکرټر و دغه شان په خزانې کیمپ کې مو جوړه کړې وه ډېرې ادبي ټولنې مهدي پښتو ادبي کاروان چې مهدي صاحب ډېر بهترین شخصیت پاتې شوی دی زموږ په نصاب کې د هغې لیکنې نثري لیکنې هغه هم پاتې شوي
دغه ټولنو کې موږ ناسته کړې ده، موږ د خپلو استادانو ورته تنقیدي اجلاسونو کې ناست یو، هغې نه بیا هغه شعر چې هغه تنقید نه ومځي بیا هم پرې سوچ کوو چې یاره دغه شعر زه ټولنې ته وړاندې کوم. شاعر چې دی دا د ولس دی، دا د ځان نه دی او نه د خپل د بچو دی. شاعري چې دی دا د ولس ته پاتې کېږي، چې ولس ته پاتې کېږي ته یو داسې شی پرېږده چې هغه ته سبا دغه ولس یو استفاده وکړي. موږ که حمزه بابا نن نه 30 کاله مخکې اورېده اوس یې اورو، موږ که ملنګ جان بابا مخکې اورېده اوس هم خلک اوري، رحمان بابا، خوشحال بابا، دغه شان څومره چې زموږ د نه مخکې شاعران تېر شوي دي او موږ یې اورو، نو موږ په هغې باندې ویاړو. هغه شعر کې موږ ته موجوده وخت عکاسي ښکاري. لکه هغه یو غزل دی زما چې زه د دې زمانې داسې یو عکاس یم چې خاوند د مړ ضمیر او د احساس یم، خپل د پلار نیکه پکتیا مې غورځولی، مین شوی د یوروبو په لباس یم، کړي نفرت رانه هر څوک ځکه ناصحه، نه چاندي یم نه سره زر یم نه الماس یم، زه بېتاب یم د هر چا په فطرت پوه یم، چا ویلی چې زه دومره بدحواس یم. نو که موږ د خپلې ټولنې عکاسي په خان زورګرۍ سره وکړو او خپل فکر پرې وکړو، یو ښه استاد صاحب وړاندې کړو. زه په داسې ټاټوبي کې ناست یم چې معین سید مراد صاحب وایي چې منمه دا چې د سپین غر لمنې ګل ټوکوي ته مې خوښېږي ستا دپاره مې کامه خوښه. موسی صاحب سمیم صاحب که موږ وګورو موږ سره په یو څو قدمه کې دی. حمزه کتابتون یې جوړ کړی، هغه حمزه کتابتون ته هېڅ یو ځوان ما ونه کتل چې ورشي. که همدغه ځوانان الفت صاحب سره د پوښتنې په اساس دغه حمزه کتابتون ته ورشي، هغه کتابونه مطالعه کړي، زه هم د هغې نه به هم دا ډېر سره واخلي. بېتاب صاحب یو پوښتنه اخلا زه لکه چې د وریجو خوراک ته راغلی یم، هلته خو د وریجې مې دلته وریجې نشته، په اوبه کې نشته، اوبه اوس کله چې خیره اوس پاسېدلې ده. دا زه به پوښتنې لرم، تا چې پوښتنه لرم ما زه نه څه یم. زه اجازه ورکول الفت صاحب چې پوښتنه دې وکړي. دې اجازې ته موږ پرېښې نه بېتاب صاحب، خو زه راضي یم. پوښتنه لرم که نه ولې مهرباني دغه دی که نه پوښتنه کوم زه کوم داسې یوه پوښتنه لرم چې اوس به دې 3 پوښتنې کړې وې. خبره دا ده یوه ډېر نه کوم. تا واده کړی؟ واده مې کړی. ولې؟ بس چا چې واده کړی دی ښه یې کړي، څوک چې واده نه کوي بد نه. خو واده دې کړی دی؟ هو واده مې کړی. ډېر دې ښه کړي دي. څو اولادونه لري؟ تقریبا 2 اولادونه لرم. ماشاءالله 2 اولادونه. تا یوه پوښتنه ویلې دا دویمه شوه. اوس یې شماره ولپسې. او اوس فعلا کار څه کوي؟ اوس خو فعلا په یو رسمي ډګر سره یم او خبریالۍ دنده ده مخ وړاندې. نه ښه ما ویلې ته چې د منډې کې لنګاړې بس داسې ده. دا ډېر شاعران غریبانان چې وګورې که نه چې پښتو یې ډول کې وایي والا بس چوک کې مزدوري کوم او څوک داسې ده. کاموال صاحب بیا به وایي چې ته د خفګان خبرې کوې. زموږ هېواد 50 کاله جنګ ځپلی هېواد دی. په دې کې که تعلیم یافته اشخاص دي په دې باندې باید ونه شرمېږي چې ولې زه په ښار یا په بازار کې زه کار کوم. خو د دې سره سره دا منو چې د روزګارونو د تعلیم یافته اشخاصو د قدرونو قدر نشته، خو بیا هم خپل وطن هم دی مینه ورسره لرو او چې څومره مو په زړه کې زوري او د خپل مثبت فکر جنګ زموږ څومره هغه د قلم په ذریعه کاغذ خوان انشاءالله مخ وړاندې وځو. کور دې ودان. اوس ما پرېږدې پوښتنه که نه معاف به م کې اوسه پرېږدم دې خپله خبرې له ته ووته ده. بېتاب صاحب ما ډېره یو ضروري پوښتنه کوله، دوی کولی شي جواب راکړي. بېتاب صاحب په دې وروستیو کې هغه ادبي بنډارونه مخکې چې به کېدل، مشاعرې به کېدلې، ځوانان به راټولېدل، شاعران به راټولېدل او یو مشاعره به یې جوړوله، یو بنډار به یې جوړولو، اوس ډېر کم شوي دي. خصوصا په شاعرۍ به دا څومره تاثیر وکړي؟ موږ که وګورو سوشل میډیا په مثبت یې موږ استعمال کړو ډېر څه به موږ لاسته راوړو، خو که منفي اړخ ته یې وګورو نو هغه موږ ډېر څه د لاسه ورکړي. اوس که موږ زموږ حجرې وګورو هغه وړو وړو کوټګیو ته راغلي، دی شوه پراخه دیرې کامه، خو بیا هم ما چې نن وکته هماغه زوړ روایات دي پکې، هماغه زړې دیرې دي پکې. یو خبره ډېر د دې سوال په دغه معنی ده، تا چې ویل حجرې وګورو که نه کوټګیو ته راغلی که نه، خو ځوانان چې اوس وګورو موبایلونو ته راغله، دغه ټوله ورځ په دې مصروف وي، هغه مېلمه راشي ځان باندې حیران وي چې زه وڅه شم همدغه وجه دا خبره مو وکړه. نو دیرې زمونږ حجرې زمونږ هغه په کلار کلار همداسې پاتې کېږي. د مشرانو هغه زمونږ چې کوم روایاتو د مشرانو مېلمه پالنه چې وه هغې ته مونږ وګورو هغه کمرنګه په دې یو وجه شوي چې څنګه کاموال صاحب ویلي که نه، ګوره چې ټوله ورځ مونږ لګیا یو په فیسبوک کې لګیا یو څه شی ګورو، بې معنا شیان ګورو
او که چېرته چارلي چپلین وایي که چېرته ته د ژوند دپاره یو پلان نه لرې او سهار راپاڅېد یو پلان نه لرې ته بېرته ویده شه بېرته ویده شه. نو که موږ د دې نه د دې سوشل میډیا نه لکه تاسو چې ته څنګه استفاده کوئ که نه داسې مو واخلو ډېر څه به ترې خلک زده کړي. کېدای شي زما د یو بیت نه څوک داسې فن واخلي چې هغه د ژوند لاره یې مستقیمه شي د هېواد سره یې مینه پیدا شي لکه څنګه دغه نظم ورته وړاندې شو که نه دغسې خلکو باندې پام وشي نو امکان دې ولري چې دغه مثبت فکر خلکو ته ورسېږي. نو موږ په همدغه وجه باندې چې سوشل میډیا څومره ده دا ډېر خلک د مثبت پوینټو دپاره لکه څنګه چې افغان هنداره ده لګیا دی کارونه کوي دغه شی دې دپاره استعمال شي نو دا به ډېره بهتر ذکر کوي. او همدغه وجه ده چې ځوانان وخت په وخت باندې د خپل کارونه چې دي کم چې زموږ زوړ روایت دي زاړه عنعنات دي هغه یې څه شی کړي هغه د خاورو لاندې کېږي او زموږ ډېرې حجرې هغه روایت له منځه ځي. نو په کار دا ده چې دی خپل روایت هغه وساتي او دا بنډارونه به یې ترسره کړي. بهتاب صاحب وروستۍ کې دنه یو غزل اورو بیا خپرونه دې غزل مخکې یوه پوښتنه لرم بهتاب صاحب بیا به یوه به کې دوه به نه کړي یوه پوښتنه لرم بهتاب صاحب محترمه ته ترنم کوی شي یاره زما خو په ښه خوږي اخته خو کنه په خپله باب غږېدل نه داسې ده بعضې کس چې ترنم کوي حتمني یا لاس داسې خوځوي که نه غاښ کوي یا خپه خوځوي بهتاب صاحب خبره وروغه دا په ترنم کې داسې صحیح ده صحیح ډېره من غزل ښه وایي داسې دی چې بې له تا نه هر ارمان زما به تل نیمګړی وي بې له تا نه هر ارمان زما به تل نیمګړی وي دا ستړی ژوندون به زما داسې ستړی ستړی وي راشه یې جانانه که دې کړمه ملامته زه راشه یې جانانه که دې کړمه ملامته زه درځم به ننوات ولا په غاړه به مې پړی وي نه تړي یې پې په پړي تړي دا بیا الفت صاحب دا بیا پوه کړه په دې باندې راشه یې جانانه که دې کړمه ملامته زه درځم به ننوات ولا په غاړه به مې پړی وي او نن ورته ریبار نن ورته سلګو سلګو کې داسې ریبار وویل ناست یک تنها ځان ته او ستا فکرونه وړی وي او کمال صاحب رای شدیدن ته د ټول عمر مسافر دی ځي راشه دیدن ته چې ټول عمر مسافر دی ځي الفت صاحب رای شدیدن ته د ټول عمر مسافر دی ځي پروت به د لحد په غاړه ستا د بېتاب مړی دا د مړي خبرې پکې مه کوه بس تا ته به یو تنزیه بیت ویم زه به وایي مسج چې درته کومه نو لاسونه مې رپېږي ټول ګوزن به والی دا بل رقم ګوزن دا په تا کله راغلی مسج چې درته کومه نو لاسونه مې رپېږي ټول څنګه درته ویم چې جانانه یې زیلوډ وکړه زه به هم ناشته پټي ته دروړم تا به ووینم خیر دی سبا راشه زما پلار سره لږ ډوډۍ او بهتاب صاحب تا وویل چې دا وخت په دم راغلی کله چې ورنداره دي په زنګ وویل چې دلته نه دا خو ښځه نه ده کړې ده مېړه کړې ده چیرته وي بازار کې که دې کور کې چاته ویل چې بازار کې مله بس بیا دې ځان ته کار کامول صاحب نه هغه ویل بېله خبره ده خو دا رسېدل ظفر صاحب وایي که نه وایي دا زړه مې غواړي چې زه ځان ته بل واده وکړم خو زما ښځه خفه کېږي نو زه څه وکړم او چې هغه مې کړی هغه مې راته ځان نه سم مېړه جوړ کړی څه چې د یو مېړه د پاسه بل مېړه وکړم نو تا مېړه کړی که ښځه نه وایي پام دې دی اخره کې ډېر برابر کړو بهتاب صاحب ډېره زیاته مننه کور مو ودان ستاسو خبرې او ستاسو شاعري او ستاسو الفاظ دومره خواږه دي چې زموږ زړه نه کېږي قدردان خو چون چې د خپرونې وخت نور اجازه نه قدردان شي په اخره کې بیا د افغان هنداره ډېره مننه الفت صاحب ستاسو نه مننه کامول صاحب ستاسو نه انجینر صاحب رحمت نه ټولو ملګرو نه خصوصا د کیمرامین صاحب نه شمس صاحب نه نړۍ مننه او د افغان هندارې نه همدغه هیله ده چې کامه د علم و ادب ټاټوبی دی د علم و ادب زانګو ده خصوصا ټول ننګرهار خو دا پکې بیا ځانګړی ځای دی او په دې کې ډېر لیکوالان شاعران محققان پراته دي د افغان هندارې نه چې هنداره ده او دا هنداره رښتونې هنداره ده ځکه چې ټول تعلیم یافته اشخاص په دې کې ګډون کړی دی او په شریکه یې چلی نو دې نه غوښتنه کوم چې زموږ کم ادبي سحري دي یا تاریخي اشخاص دي لکه قیام الدین خادم صاحب معین سید مراد صاحب صدر اعظم چې پاتې شوی ډاکټر موسی شفیق صاحب دغه د نوي نسل ته دا راښکاره کړي نو دا به زما یوه هیله وي ستاسو نه او دغه به مې غوښتنه مننه انجینر صاحب له تاسو ډېره مننه زموږ بلدار ملا ښکلی ده په ناسته له تاسو ټولو مننه کمال صاحب له تا مننه چې مزاحمت پرې وکړو کور دې وطن خیر وسي درنو لیدونکو له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه پورې راسره وئ دغه ادبي بنډار مو راسره د پیل نه تر پایه پورې وکتو تر بیا چې یو بل بنډار کې تاسو سره مخ کېږو یا یو بلې سیمې ته ځو ستاسو لپاره یو بله خپرونه به درکوو تر هغې ښې چارې ښه وخت الله پامان